دا فلم د یو ځوان هلک په اړه ده چې دا ځوان هلک یو دفعه مړ او بیرته راژوندی شي. چې بیرته راژوندی شي او دا څه چې د په ژوند کې راپېښېږي دې ویډیو کې بیا وګورئ. دا ځوان هلک دوه ورونه یې او یو پلار یې او یو مور یې. دا ورونه چې کله مکتب کې او مکتب څخه راووځي نو د دوی پلار د دوی په ولو پسې راغلی وي. نو دوی چې کله خپل پلار وویني نو حیران شي او ورته وایي چې زموږ مور چېرته ده. نو دوی پلار یو ظالم ښکاري دوی ته وایي چې ستاسې مور خو مرضي درلوده او مړه شوه. نو د دوی زامن ډېر خفه شي او کور ته لاړ شي او بار له کور څخه یې پلار دا دواړه زامن ته وایي چې راځئ ښکار ته لاړ شو. نو دوی چې کله ښکار ته لاړ شي نو هلته پرې یو زمری حمله وکړي او د دې ځوان په لاس کې ټوپک هم وي خو نشي کولی چې زمري باندې ډز وکړي. نو زمری دا ځوان مړ کړي او همالته پاتې شي. بله ورځ یو جینۍ راځي په چکر نو دلته د دې ځوان مړی پیدا کړي او وګوري چې ځوان مړ دی. نو دې جینۍ ته یې مخکې انا یو دا قسم درمل ورکړي چې هغه درمل باندې د انسان ټول ځان جوړېږي. نو دا جینۍ هم دا درمل ورکړي د مړي ته. نو بعد له هغه دا ځوان سمدلاسه راپاڅېږي او ژوندی کېږي. نو کله چې راژوندی شي لاړ شي خپل کور ته. چې کله کور ته لاړ شي نو پلار یې ورته وایي چې ته ژوندی یې. نو دا خپل پلار ته وایي چې ته یو ظالم ښکاري یې او پلار یې د ځوان باندې په غوسه شي او دا ځوان مجبور شي چې کور پرېږدي او لاړ شي چېرته لرې. نو بعد له څه وخته دا کوم درمل چې هغه جینۍ ورکړي ول د دې بدن یې داسې کړی وي چې هر ځای به یې خوږ شو نو بیرته به یې خپله جوړېده. نو دا ځوان چې کله په خپل بدن دا اثر ولیده نو را روان شو چې تر څو هغه ظالم ښکاریان مړه کړي. نو راغی او ګوري چې ښکاریان چې کله ښکار کوي فقط د هغه ښکار سر ترې پرې کوي او له ځان سره یې وړي. نو بله ورځ دا ځوان لاره ورته نیسي او هغه ښکاریان چې فقط ښکار یې کاوه او د هغه سر یې ځان سره وړله نو هغه ټول مړه کړي